السلام علیکم ورحمت الله. د دې ماشومې 12 کاله عمر دی او دې ته د تیر شوي 15 ورځو نه دا چل شروع شوی دی. دې ته وایي سینټ وایټس ډانس. دا ماشومه دومره پریشانه شوې ده چې دا وایي چې په دې ځای کې به مې ښه وای او په دې ځای کې ځان له ځایونه خوښوي. وایي چې زه ډېره خرابه یم. دا بالکل خرابه نه ده، دا د هډوکو تبه ده. دې ته وایي ریمیټیک کوریا. دا والد صاحب وایي چې ما هغه ویډیو کتلې وه او ما په خپله ولید چې دا د هډوکو هغه تبه ده. دې له ایم آر آی شوې ده، دې له ټیسټونه شوي دي، خو د دې د هډوکو تبې ټیسټ بالکل نه و شوی. د دې ای اس او ټیټر د 600 د پاسه راغی. د دې ماشومې علاج چې کوم دی نو هغه به وسو بنزبایاټکس ته اوس مو ورته ووالله. د 21 سال د عمر پورې به دې ته په هر درېیمه هفته باندې ستن وهل شي او د دې چل دپاره به ورته بس سیرینیز یا فینوباربیټون ګولۍ ورکو او دا به په 3-4 هفتې کې یا په 2-3 میاشتې کې مکمل د دې چل نه بس کړي. دې ته ګورئ، هو دا داسې چل کوي لکه دا چې دا ګورئ ورته میخ حل وشي. دې ته ګوره ښایي دا نه کوي د قصده، دا د قصده نه کوي. دا دې ته وایي میلک میډ ساین. دا ګورئ ونیسه بچه، دا په ځای بالکل نشي کوي او دا خپه هم داسې کوي. دې ته وایي سینټ وایټس ډانس. دا جبه بار ته را وباسي، په یو ځای نشي ټینګولی. جبه را وباسه زویه، را وباسه جبه را وباسه. بارک دې ته وایي دا ټینګ ټنګ ورته وایي. دا ټینګ ټنګ دې ته وایي چې دننه او بار په مخه باندې ځي. لاس داسې که بچو دا به د لاس داسې چورلي ده برکه، دواړه لاس برکه، لاس برکه، هغه لاس داسې بهر ته لاړو. دې ته وایي پرونیشن آف د آوټ سټریچ هینډ ورته وایي. به هر حال دا چې دی دا کوریا ده او دا به انشاءالله الله پاک 100% ټیک کړي. دا مرض به په دې کې په زندګۍ بر کې هم نه پاتې کېږي. د دې مطلب دا نه دی چې تاسو ماله راشئ، د دې مطلب دا دی چې تاسو دومره اندازه وشي چې ریومیټیک کوریا د هډوکو تبه د 5 نه واخله د 15 کالو د عمر پورې په ماشومانو کې راځي او د دې علاج انتهایی آسان دی او ارزان دی. ستن په 100-1.5 روپۍ باندې ده، لکه د میاشتې دقه خالچه ده او دا نورې چې کومه دوایي ده دا هم انتهایی ارزانه ده. ته به بالکل د دې نه نه مرې انشاءالله تعالی به علاج کوو. ښه به شي، ښه او سکول ته به ځې، مدرسې ته به ځې، سبق به وایي، همونته به دعاګانې کوي او علاج به درله زه کوم په خپله باندې. ښه پیسې به زه ورکوم. ښه بس سلام وکړه. السلام علیکم.